السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، د یو ملګري په غوښتنه هم او بیا ستاسو دپاره هسې هم دا ډېره ضروري ده چې د دې متعلق ویډیو تاسو ته جوړه کړم او وښیم. اکثر ځینې ملګري وایي چې لکه موږ خو ته دا شاعران کسان ورته وایي او موږ د نعتخوانانو سره زموږ تعلق دی، نو دې ته په دغه کې ډیپلومه وایي. خو موږ به ته په دې خپله پښتو کې داسې ووایو چې دې ته خلک دې اواز ته خلک داسې وایي لکه چې ساده شعر او شانه پې طرز لګوي. لکه زه تاسو ته اوس غږومه، دا دی لکه کیدای شي دی ریکارډینګ په ټایم کې وغږېږي یا نه، خو تاسو خیر بیا هم زه کوشش کوم واورئ. دا یو احسان را باندې وکړه چې زر تیره نشي لږه ایثار. بعینه دا شی چې دی دا اوس یو ملګري ما ته ویل دی چې دا ته څنګه جوړولی شي، یعنې دا څنګه جوړېږي په موبایل باندې، دا په کوم اپلیکیشن باندې جوړېږي او دا شاته د اواز چې دی دا څنګه لګولی کېږي. نو ګرانو ملګرو راځئ چې موږ لږ غوندې په دې باندې دغه وکړو چې دا د کوم ځای نه جوړېږي. د ټولو مخکې به موږ پلی سټور ته راشو او په پلی سټور کې یو قسمه شی زه تاسو ته ښایم، دا به تاسو د هغه ځای نه راډک کړئ. ایکولایزر ورته ویلی کېږي. لیکسس آډیو چې کوم دغه دی دا تاسو دا لیدی شئ. دا تیر نشان چې ما راښکو ګرانو ملګرو دې ته ویلی کېږي لیکسس آډیو. دا به تاسو راډک کړئ. دا چې کله تاسو راډک کړو د دې د راډک کولو نه وروستو د دې چې کوم شکل صورت دی هغه به تاسو ته داسې وښیي. لکه راځئ موږ په دې کې لږ راځو. زه په دې باندې لږ غوندې کلیک کوم. ریکارډینګ دا سور بټن تاسو لیدی شئ. دا بټن چې دی که نه لکه دې کې دا یو د دغه دپاره دی، سټاپ کولو دپاره یا د آډیو چلولو دپاره، دا ریکارډینګ دپاره دی. دا بره لیکلی شوي دي اوپن. که تاسو یو دغه ساده ریکارډ کړی وي ځان له په موبایل بل ځای باندې هغه تاسو رالی او بیا په دې کې لګوئ نو اوپن کې به ووایي تاسو به هغه شی په دې کې راوالی او بیا به دې سیسټم زه تاسو سیټینګ ښیم په هغه سیټینګ باندې اواز دې کې ښکلی به شي. ډبلینګ به وکړئ په دې کې ایډیټ په شي اواز. بیا چې تاسو کله هغه سیو کوئ نو تاسو به دا سیو آپشن چې دی دا به تاسو ته اوس خالي ښیي، ځکه موږ سره څه شی نشته. دغه سیو آپشن چې کوم ما دا کرښه ورته بیا راکاږم دا سیو آپشن به تاسو ووایئ. دې سیو آپشن کې به تاسو داسې وکړئ چې هغه شی به دا چې کوم دی بیا به هغه ډک کړئ. اوس راځئ چې موږ په دې کې څه لږ غوندې ریکارډینګ وکړو او هغه شی بیا ستاسو په مخ کې سیټینګ زه وښیم. نو دا ما وویل زما ریکارډینګ کته اوس ولګېدو. اوس موږ دا کول غواړو چې زموږ دا ریکارډینګ چې دی دا موږ څنګه دغه کړو. نو داسې به وکړو موږ به دا خپل ریکارډینګ چې دی دا به موږ داسې دغه کړو ګرانو ملګرو چې دلته زما سره په دې سکرین باندې دغه ښیي چې دا ولې اوس ما ته سکرین صفا شو. اوس که تاسو نظر کړئ نو ما سره پورې مخامخ په دې سکرین باندې دلته درې ټک نشانونه ښیي. هغه ټک نشان ته ما تیر راښ که تاسو لیدی شئ. دا ټک نشان چې دی درې، موږ به دا ټک نشانونه درې ووهو. دا چې موږ کله کلیک کړو نو دلته تاسو ته په دویم لاین باندې لیکلي دي افیکټ. افیکټ چې کله موږ ووهو دا چې کله موږ کلیک کړو نو تاسو لیدی شئ چې دلته تاسو به سکرول ډاون کړئ. سکرول ډاون نه وروستو به تاسو راشئ کته به دلته لیکلي دا به یې لیکلي. زه تاسو ته لږ غوندې دا دوباره بیا راولم. تاسو چې کله سکرول ډاون کړئ افیکټ ته راشئ نو بیا به تاسو ته دلته لیکلی شوي دا راځي. تاسو به غور کړی وي دا راغی. دا به تاسو د ټولو نه مخکې کلیک کړئ. دا چې تاسو کله کلیک کړو نو دې کې بیا دا سیټینګ کول دي. اوس تاسو کتی شئ. سیټینګ د دې پیلنۍ کرښه چې ده که نه دا پیلنۍ کرښه تاسو کتی شئ دا 42 ډي بي ده. دویمه کرښه چې د دې کومه ده هغه تاسو کتی شئ چې دا 39 ده. درېیمه کرښه چې د دې ده 51 ام اس دی. یعنې دا د دې ځای نه غټېږي او دغه کېږي. دا کرښه چې کوم ده که نه دا تاسو داسې داسې بیایئ نو دا به د دې دغه کمیږي زیاتېږي. دا سیټینګ تاسو کتی شئ. ما خپل حساب باندې دا کړلی، ستاسو مرضي ده چې څنګه کوئ. د دې نه بیا لاندنۍ یوه چې کوم ده تاسو کتی شئ د دې دا سیټینګ دی. دا سیټینګ چې کله تاسو وکړو نو آیا اوس به دا تاسو د کوم ځای نه دا سیو کوئ چې ستا سره دا محفوظه پاتې شي، هر ویډیو لپاره دا محفوظه وي. نو دلته به تاسو لیکلي اپلای. دې اپلای باندې به تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به دا سیټینګ ستاسو سیو شي. دا چې کله تاسو وکړو نو کوم ریکارډینګ چې دی تاسو په هغې باندې دا کړی نو هغې سره به دا هسې هم وشي. او چې کله دا سیو شو نو بیا همیشه هم دا تاسو په اپلای باندې ووایئ دا تاسو سره سیو کېږي. د دې نه وروستو به موږ راشو په څه شي باندې، فرض کړه موږ به د دې نه وروستو دا موږ ووهو.
اوس په د دې نه وروسته موږ بیا دوباره افیکټ ته لاړ شو. افیکټ نه به سکرول ډاون کړو. سکرول ډاون نه کته به راشو، دلته یې لیکلي ایکو. دا تاسو لیدی شئ، دا ایکو دی. دې ایکو باندې موږ ووو. زه تاسو ته هغه طریقه ښیم چې کوم ډېر اسانه وي او ستاسو ټایم نه هلي. ایکو باندې چې کله موږ کلیک کوو نو ایکو کې موږ ته هغه شانته انټرفیس وښودو. موږ به دلته هم هغه وکړو. پهله کرښه کې ایکو لیول دی چې ته اواز ډبلول څومره غواړې، انګازه چې ورته موږ پښتو کې وایو هغه ورسره څومره لګول غواړې دې ته. نو دا به موږ د دې ځای نه دا وکړو. ما ځان له په 19 پرېښی دی. دویمه کرښه کې دلته چې دی که نه دا ځای دی، دا کرښه چې ده د هغه شی چې ته ما راښکه دا ټک نشان دی، دا ما سره دی 482. دریم چې دی دا ما سره دی فیډبیک چې دی دا ما سره 18 دی. نو دا به موږ هغه شانتي راشو او دا به په اپلای باندې کلیک کوو. نو دا به موږ سره سیټینګ سیو شي. نو آینده دپاره موږ سره دا هم سیو پروت وي. دریم نمبر کې بیا به موږ دغه ټک نشان وو، دا چې کوم دی موږ به چې دا کله ووالو نو موږ به د دې نه بیا افیکټ ته راشو. دا دویمه کرښه چې دا افیکټ چې کله موږ ووالو، اوس موږ دا هم ولګولو. دې کې موږ سیټینګ هم وکړو. تاسو لیدی شئ چې یعنې موږ خپل سیټینګ په دې کې هم وکړو. دا کته یو چې دی او د دې نه وروسته موږ کته ایکو هم وکړو. اوس موږ له پکار چې درې شیزان چې موږ له به دې کې پکار راځي هغه موږ ته دی کمپریسر. موږ به دریم نمبر کې راشو کمپریسر ته. کمپریسر ته چې کله موږ رالو موږ به د دې هم سیټینګ دغه شانتي وکړو. تاسو لیدی شئ پهله کرښه 11 د ما سره 1000 چې څنګه پرېښوی شئ. دویم ما سره ده 13.41 ده او بیا څلورمه چې ده 400 ده، دا 800 ده. دا تاسو پول راښکلی شئ داسې لکه دې طرف دا یو هم پول دا یو هم پول. دریم چې کته دی دا تا ته ښایي ما سره چې دا که نه دا پلس 19 ډي بي ده. نو دا به هم تاسو دغه شانتي په اپلای باندې وکړئ. دا تاسو سره چې دغه شو نو تاسو سره به زیات ضرورت نه دی. دغه درې شیان چې دي دا د ویډیو او د اواز د ښکلي کولو دپاره دغه درې کافي دي. خو که تاسو وایئ چې آیا موږ نور هم داسې په دې کې څه کول غواړو چې موږ خپل اواز نری کوو، موټه کوو، څه کوو، سپیډ زیاتوو، د ماشومانو اواز لګول غواړو، بوډاګانو لګول غواړو، نو تاسو به مخکې لاړ شئ. بیا به افیکټ کلیک کړئ. افیکټ چې کله کلیک کړو نو دلته تاسو ته لیکلی که نه چینج. دا چینج چې تاسو کله لیدی شئ، دا چینج چې لیکلی شوی دی تاسو لیدی شئ. نو ریورس چې کوم لیکل دی ریورس باندې ستا ریکارډینګ ریورس باندې تا ته ورولی کېږي. د ریورس نه لاندې چې کوم لیکلی شوی دی چینج، دا چینج به ووهئ. په دې باندې تاسو ته اوس زه غږوم، دا تاسو اواز نری کېږي، موټه کېږي. تاسو لیدی شئ. اوس ګورئ زه په دې پلی باندې کلیک کوم، بیا تاسو ته اواز لږ چې ما څه خبرې کړلې موټی کوم نری کوم. ګورئ دا اوس تاسو ولیدو چې پته نشته چې ریکارډینګ په ټایم کې به دا تاسو ته راځي یا به نه راځي، خو دغه شانتې ما وکړو. دا هم تاسو اپلای باندې ووایئ. که اواز کم ځای باندې تاسو ایږدئ په هغه ځای ووایئ، که اپلای بیا وکړئ. که نه تاسو وایئ چې موږ مستقل نه یو نو تاسو به هغه د وخت سره ځان له بدلوئ را بدلوئ. دریم نمبر کې به تاسو بیا افیکټ ته راشئ. که نور پکې مزید څه کول غواړئ نو دلته راشئ. دا ستاسو اواز تاسو له هوا ختمول یا دغه کوئ چینج ټیمپو چې کوم د چینج ټیمپو ته به تاسو راشئ. دا به تاسو کلیک کړئ. په دې کې بیا تاسو ته هم داسې ښایي. نو دغه طریقه هم ده. دې نه به لاندې بیا موږ افیکټ ته راشو. بیا به موږ چینج سپیډ چې کوم دی دې کې ګوتې وهو. ایکولایزر چې کوم دی اصل شی دا دی زیاتره خلک دې دپاره دغه ساتي. زه خو خپله دا داسې نه استعمالوم، خو که تاسو استعمالول غواړئ نو دا ایکولایزر چې دی دا کوم کرښه چې په ما راښکه دا به تاسو وهئ. نو دا لاینونه چې دي دا ما په خپل حساب داسې پرېښي دي. هر سړی په خپل حساب باید سړی دا وایي چې زما اواز تیز وی، هوا پې کمه وی، داسې داسې. نو دا لاینونه تاسو کته بره کولی شئ داسې. نو تاسو لیدی شئ چې بیا داسې به تاسو وکړئ. نو ما تاسو دپاره یو هم کلیکل نه دی، دا طریقه ده بالکل د جوړولو. دا خو به موږ آډیو اواز چې کله ډبل کړو د دې نه وروستو چې دا موږ هر څه دا وکړه دا دریو ځایونو کې بیا به موږ دې سیو باندې کلیک کړو. چې کله به سیو موږ کلیک کړو نو موږ سره به داسې دغه راشي. اوس که موږ وړوکي موبایل دپاره جوړول غواړو چې وړوکي موبایل هم چلی نو موږ به داسې وکړو. دلته چې کوم دا لیکلی شوی دی یو ګوره تاسو لیدی شئ. ستاسو مخکې بیا واپس کېږم. یو دلته لیکل دی MP4، یو دلته لیکل دی. دا یو به موږ پرېږدو. دا یو چې دی دا به موږ ختم کړو. دا یو دلته به موږ ولیکو MP3. لکه اوس مثال زه دې ته لیکم د چا نوم ورته لیکم چې ما ته دا په ډېر په اسانه دا میلاو شي فولډر کې. ما دې ته اکبر نوم ولیکو، فرض که اکبر مې ورته ولیکو. زه دغه د MP3 ولیکم دې سره، فرض که دا یو چې دی دا زه MP3 کړم. دا چې ما ووهم دا به زه ووایم، دا بل خو ما میټاو کړو دا به زه ووایم
دا چې ما کله کلیک کړو نو دلته ماته وایي MP3 ما MP3 کړو نو دا اوس داسې شو چې دا وړوکی موبایل هم چلولی شي غټ هم چلولی شي. دې نه وروسته به زه دا شی دلته سیو کړم. دا چې ما کله سیو کړو د سیو کولو نه وروسته چې دی زما اواز ماته کلیر میلاو شو. اوس د دې نه وروسته چې کوم شاته بیکګراوند کوم سونګ دی کوم دغه لګول دي هغه د کوم ځای نه کېږي نو هغه کار چې دی هغه د کاین ماسټر نه کېږي. نو د هغې طریقه دا ده چې هغه به موږ د کاین ماسټر نه لګو. هغه به څنګه لګو نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې زه بله ویډیو جوړوم تاسو هغې ته ورشئ. ځکه دا ویډیو ډېره اوږدېږي نو بیا به ستاسو ټایم زیات خرابوي. د خدای په امان او په دې کې راسره ملګري اوسئ.